په مخکې درس کې دا ذکر شو چې فتنې به راځي. د الله په فضل او توفیق سره به نن هغه فتنې ذکر کو چې د الله نبی د هغې خبر ورکړی او هغه موجود شوي دي. په هغې کې اول د ګمراه مشرانو فتنه چې داسې مشران به راځي چې هغوی به ګمراهان وي، لکه نبی کریم امام مسلم په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې یکون بعدی، چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي یکون بعدی ائمة لا یهتدون بهدای ولا یستنون بسنتی. داسې امامان مشران براشي چې زما په طریقو برا روان نه، او بعضې داسې خلق به پیدا شي پکې چې قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، د هغوی زړونه به د شیطانانو وي او د هغوی بدنونه به د انسانانو وي. حذیفه صاحب وایي ما نبي علیه السلام ته ویل د الله رسوله څه چل وکړم که دا فتنه زه را لاندې کړم؟ هغه ما ته وفرمایل تسمع وتطیع للامیر، ته به د امیر خبره منې او اطاعت به کې، اگر که ستا ملا ووایي او ستا مال هم واخلي، ځکه چې په دې امامانو په خلاف کې به ډېر لوی شر او فتنه پیدا شي، او چې کله توره وچلېږي بیا به تر قیامته پورې دغه توره کې نپدلی شي. ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما اخاف على امتی الائمة المضلین، بشک زه په خپل امت باندې د ګمراه مشرانو نه یریږم، او چې کله په دوی کې توره کېښودلی شي تر قیامته پورې به بیا دغه توره اوچته نه شي. دویمه فتنه د خانه جنګۍ فتنه ده. امام بخاری رحمه الله و امام مسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی دی چې هغه فرمایي لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قیامت بنه قائمیږي تر هغې پورې چې د مسلمانانو دوه لویې ډلې خپل مابین کې جنګ وکړي، د هغوی به دعوه یوه وي او حال دا دی چې لوی قتال به د هغې تر مابین واقع شي. د الله نبي د دغې فتنې نه د بچاو حکم په خپل زندګۍ کې کړی دی او فرمایلی دی لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تاسو زمانه وروستو کافران مه واقع کېږئ چې بعضې ستاسو نه بعضو د بعضو سټونه وی. درېیمه د ناکاره علماو فتنه چې بدترین علما به پیدا شي، لکه نبی کریم سفیان ابن عیینه رحمه الله فرمایي وی زمون په علماو کې چې کوم عالم فاسد کېږي وی په دې کې به د یهودو سره مشابهت وي او د یهودو صفات به ورپکې وي، او څوک چې زمونږ په بزرګانو عابدانو کې ګمراه شي په هغې کې به د نصاراو صفت وي. همدغه وجه ده چې هغه فرمایي وی اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. د دو فتنو نه ځان وساتئ، یو هغه عالم چې هغه بدکار وي، فاجر وي، فاسق وي، ته ګناهونو نه پرهیز نه کوي. دویم هغه بزرګ عابد چې هغه ناپوهه، ځکه د دې فتنه د هر چا دپاره فتنه ده. نبی علیه السلام فرمایي داسې یو زمانه به راشي چې د اسلام به صرف نوم پاتې شي او د قرآن به صرف رسم پاتې شي، مساجد د هغوی به بلکل د آبادۍ په لحاظ سره آباد وي، لیکن د هدایت نه به خالی وي. د دغه دور علما به په دنیا کې بدترین خلق وي، فتنه به د هغوی نه پیدا کېږي او په هغوی کې به بېرته واپس کېږي. ابو هریره څلورمه فتنه د اقتدار فتنه ده چې د دنیا د مینې او د محبت د دنیا د شوق فتنه.
چې د انسان سره مینه او محبت د دنیا پیدا شي. لکه څرنګه چې قران کریم کې الله رب العالمین دې ته فتنه وایي او فرمای انما اموالکم واولادکم فتنه، بشک استاسو مالونه او استاسو بچیان استاسو د پاره فتنه ده. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وختوي، فرمایل زه پتا سو باندې یریږم چې پتا سو باندې به د دنیا ښکلا او د دنیا زینت را کولوش او دغه به تاسو په فتنه کې واچي، دینه زه یریږم. یو بل روایت کې نبی علیه السلام فرمایي چې اے ملګرو، دنیا چې د خوند په لحاظ سره ډېره خوږه ده او دنیا د منظرې په لحاظ سره سرسبز ده. الله تاسو په دې کې خلیفګان مقرر کړي. الله ګوري چې تاسو څه کوئ، نو فتقوا الدنيا واتقوا النساء، تاسو د دنیا د فتنې نمځان وساتئ او د زنانو فتنې نمځان وساتئ. هغه فرمایي وای د هر امت د پاره خپل فتنه او زما د امت فتنه چې د هغه مال دی. پنځمه فتنه د اقتدار فتنه ده، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي وای مخکې ذکر شو چې داسې بدترین خلق برازي چې هغه به ناکاره مشران وي، د اقتدار مین او شوق به ورسره وي او دا دومره بدترین سیز دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دوا اوږې شرمخان چې د ګډو رمې ته پرېږدي دومره نه پاسېدی څومره چې یو انسان د مال حرص او دغه رنګ د شرف او د اقتدار حرص هغه فاسدی. بل فتنه د فتنو نه د زنانو فتنه ده چې انسانان د هغې د وجې نه ګمراهۍ، هلاکت او تباهۍ کې واقع کېږي. د وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ترکت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، ما د خپل ځان نه رستو داسې یوه فتنه پرې نه ښودله چې هغه زنانو ته ډېر ضرر رسوي، نارینهو ته ډېره مضره فتنه وي د زنانو نه، یعنی نارینهو ته د زنانو نه ډېره ضررناکه فتنه بله نشته. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ای ملګرو تاسو د زنانو د فتنې نه ځان وساتئ او د دنیا د فتنې نه ځان وساتئ، ځکه اولنۍ فتنه د بني اسرائیلو هغه د زنانو په باره کې وه او د زنانو فتنه وه. امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړی. او بل فتنه هغه فتنه د خطرات قلبیه او فتنه د وسوسو وه. همدغه وجه ده چې د شیطان په لقبونو کې یو لقب دی الوسواس، هغې ته ویلی کېږي وسواس په دې وجه باندې چې هغه د وسوسې ډېرې اچوي. د دې وسوسو افتتاح او شروع د آدم علیه الصلاة والسلام او د حوا بیبي نه کړې وه چې الله قرآن کې د هغې تذکره کوي، فرمایي فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الله وی آدم علیه السلام او حوا بیبي ته فتنه ورواچوله. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي تاسو کې یو تن ته شیطان راځي او دا ورته وایي چې پلانې سیس چا پیدا کړی، پلانې چا پیدا کړی، تر دې چې وسوسه دې حد ته ورسېږي چې وایي چې ستا رب چا پیدا کړی. کله چې انسان دې حد ته ورسېږي دا دې فورا اعوذ بالله ووایي او هغه دې بند شي د خپلې وسوسې نه.
او دا دی وی چې هو الاول والآخر والظاهر والباطن. همدغه رنګ نبی علیہ السلام فرمایي چې شیطان دا خپل خپل د بنی آدم په زړه باندې کې خودلی چې کله بنی آدم غافل شي د الله ذکر کوي نو شیطان په شالاړ شو پټ شي، او چې کله بنی آدم غافل شي بس دا زړه ولا یو مړی کی یو نوړی کی. په کار چې سره دا فتنه اوساتي یاد اوساتي او د دې فتنو نه د بچاو اسباب طلب کی. الله دې من خپل فضل سره د فتنو نه محفوظ کی. آمین یا رب العالمین.